به مې کې و به مې وژنې ورک به مې کې خدا اسلام والله که در سره ومنم چې دا کم دی په پاکستان کې رایج کړی دی چې صرف مونځ کوه او نور وروره مزې کوه قرآن کې د مانځه نه سوا قیامت کې به د مانځه اول پوښتنه کېږي که تا په دې قرآن کې مونځ راته وښودل زه به تا نه روټم. ملګرو دا د مفتي منیر شاکر صاحب یو بیان و کم چې تاسو کتو زیات تر خلک چې کم دی هغه اوس دا بیان شیر کوي او په دې کې وایي چې آیا مفتي منیر شاکر صاحب چې کم دی د دې بیان د وجې داسې حالات مخې ته شو خو زه به تاسو ته وایم چې دا یو داسې نر مولا و نر به غږېدو او نرې خبرې به یې کولې لکه صرف دا بیان نه د دې که تاسو هر بیان وګورئ که نه نو دقه حقیقت به یې پکې ویلو د پښتنو دپاره یې خبره کوله دین اسلام دپاره یې خبره کوله خو د بده مرغه چې کم دی نن هغه د کم دماکه یا څه چې وشو په هغې کې چې کم دی ژوند یې د لاسه ورکو د دې فاني دنیا نه لاړو. دا وخت چې کم دی هر سړی که هغه د هرې طبقې سره تعلق لري هغه ټول پې خفه دي زمونږ کم پښتانه ورونه چې دي هغه خو په انتهایي چې کم دی خفه دي که افغانیان دي که لر دي که بر ټول پې ډېر زیات خفه دي خو تاسو ټولو ته هغه یو ریکویسټ کوم چې آیا د مفتي صاحب دپاره ډېرې دواګانې وکړئ هغه خیر بیا هوسې هم شهید شو خو بیا هم د هغې دپاره کم دواګانې یعنې که تاسو وګورئ پښتانه چې کم دی ډېر زیات کم ورونه چې دي هغه پې داسې خفه دي یعنې د ژړا کم اظهار او هر څه چې کوي خو بس څه کولی نه شو ځکه چې دا کم حالات زموږ د پښتنو سره روان دي نو هغه دا یو نه دي لکه مختلف قسمه واقعات زموږ سره رامخې ته کېږي.